ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ او تاسو په داسې یو مجلس کې الحمدلله نن راټول یو چې پر اساس باندې زموږ دا هیله ده د الله تعالی جل جلاله څخه مو دغه امید دی چې دغه قدم به زموږ د افغانستان د ګرانو ځوانانو د کار په برخه کې او د ګرانو ځوانانو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې یو مستحکم ګامي الله پاک جل جلاله به دغه کار د دې سبب وګرځي ان شاء الله چې د افغانستان ځوانان نور په کار پسې غربي هیوادو ته او نورو هغو هیوادو ته چې د افغانستان د ګرانو ځوانانو سره قسمه ظلمونه کوي د دې د مجبوریت څخه استفاده کوي الله پاک د دغه پروګرام په واسطه باندې نور دغه ګران ځوانان د افغانستان ګران ځوانان د کړاوو څخه راوساتي د دې په کور کې موږ وکولی سو چې د کار زمینه ورته برابره کړو او دوی وکولی سي چې د دغه کار په واسطه باندې د ښه اقتصاد خاوندان سي د افتتاحیه وینا ته زه ځکه خپله راولاړ سولم چې د پروګرام په اړه باندې قدرمنو مشرانو ته چې دلته حضور لري تاسو محترم میلمانه او ګران ځوانان په لنډو ټکو باندې زه د دغه پروګرام انګیزه چې ولې مو شروع کړې ده او تر اوسه پرې مو څونه مزل کړی دی د ځوانان چارو معینیت ولې دې ته زیاته توجه کړې ده او د اوسني پروګرام د جوړولو ضرورت څه و په دې اړه باندې غواړم چې په خلاصه ټکو باندې تاسو ته لنډ معلومات وړاندې کړم په افغانستان کې د فریلانسینګ یا په انلاین توګه د آزاد کار کول دا یو نوې پدیده ده په شخصي و انفرادي شکل باندې ډېرو خلکو دغه کار د څو کلو څخه پیل کړی و اما د حکومت په چوکاټ کې او یا داسې چې په یو اساسي شکل باندې دا کار ته توجه وسي دا تقریبا د ځوانان چارو معینیت دغه ابتکار په لاس کې اخیستی دی او وجه هم دا ده چې په افغانستان کې موږ کاري فرصتونه دومره نه لرو چې د افغانستان ټولو ځوانانو ته موږ په دفاترو کې کارونه پیدا کو یا په حکومتي دفترو کې یا د مؤسساتو په دفترو کې یا د خصوصي سکتور په ځینې برخو کې او نه مو اقتصاد دومره قوي دی چې د افغانستان ټول ځوانان د حکومت څخه پیسې واخلي دي کاروبارونه شروع کړي او کار په وکړي زموږ دغه مجبوریتونه یوه طرف ته او بل طرف ته موږ الله تعالی جل جلاله په یو لوی نعمت نازولی یو چې د افغانستان ځوانان الحمدلله د هیواد د ټول نفوس شاوخوا 80% جوړوي په دې معنا چې که موږ د مادي پلوه غریبان یو خو د بشري منابع یا د انساني قوې له لحاظه څخه الحمدلله غنیترین ملک په دنیا کې نو یوه طرف ته موږ مجبوریتونه لرو بل طرف ته الحمدلله فرصتونه لرو تر ټولو هغه قوي او تر ټولو د کار او د پرمختګ مهمه ذریعه هغه فعال ځوانان دي نو دغه د افغانستان دغه سرمایې ته په کتلو باندې چې په افغانستان کې الحمدلله ځوانان لرو موږ دا وپتېله چې داسې پروګرام باید موږ په افغانستان کې دلته شروع کړو چې د افغانستان ځوانان په کور دننه کې د دې هم کار وکړي ښه اقتصاد هم ولري او په عین حال کې د افغانستان پرمختګ او پیشرفت زمینه برابره کړي قدرمنو حاضرینو دا یو معلومه خبره ده چې د تیر نظام یا د اشغال په وخت کې پر افغانستان باندې ظلمونه وسول د افغانستان ډیر بچان شهیدان سول هجرتونه وسول کلی وران سول اما یوه ګټه موږ ته د تیر نظام راپاته ده هغه دغه تحصیل یافته ځوانان دي دغه تحصیل یافته ځوانان الله تعالی جل جلاله د افغانستان اسلامي امارت ته دا لکه د کار یو وسیله د پرمختګ یو وسیله چې الله تعالی جل جلاله د یو تحفې په شکل ورکړي موږ په داسې سترګو ورته ګورو ځوانان مو خپل دي الحمدلله دا چې تحصیل یې په کم وخت کې کړی دی هغه مهمه نه ده اوس مهمه دا ده چې د دغو ګرانو تحصیل یافته ځوانانو څخه موږ څنګه د خپل هیواد د بیارغونې په برخه کې د خپل هیواد د پیشرفت په برخه کې څنګه استفاده ورڅخه وکړو
او ځوانانو ته دا ور وفهمو چې ستاسو دغه علم، ستاسو دغه زده کړې، ستاسو تحصیل دا به ان شاء الله د دې استقلال او د امنیت او دغه د اسلامي امارت د لوی اقتصادي پلانو سره په یو ځای کېدلو به ان شاء الله د هیواد د پیشرفت سبب ګرځي. د یو سړي کور ور اخیستی و، دا قصه ما په ډېرو مجالسو کې کړې ده. نو بیا دا ډېر غریب سړی و، ژمی را روان و. د دې سړي په کور کې څو زړې بړستنې وې، موږ خلک یې کوربچې بولي، څه دا توشکې وې. نو وایي دا کور یې ماښام ور واخیستې، تر سهاره پورې په دا کور کې اور بل و، دا شیان یې وسوځل، هغه زاړه شیان چې د په کور کې درلود، یو غریب سړی و. نو سهار چې خلک ورته راغله چې د دې دپاره چې تعزیت درته وکړي چې داسې یوه فاجعه رامنځته سوې ده، وایي ډېر خفه نه و دا سړی. بیا خلکو ورته ویل چې ته ولې نه یې خفه؟ ویل ده ویله چې کور که مې وسوځي، دیوالونو خو یې پاخه سوه، ژمی را روان دی، بارانونه کېږي، دا کور به مې ونړېږي. اوس دا اور چې بل سو، که څوم دا زړې توشکې وو او دغه د کور سامان چې ما درلود دا وسوځي، خو یوه ګټه یې راورسېده چې د دیوالونو مې پاخه سوه، د نړېدو څخه وساتل سو. په اشغال کې یقینا موږ ډېر وځورېدلو، خو دغه ګران ځوانان د افغانستان اکثریت ځوانان شکر دی اوس موږ ډېر تحصیل یافته ځوانان لرو. موږ الحمدلله په دې باندې مجبوره نه یو چې د خپلو حکومتي چارو د ترسره کولو دپاره د پردیو ممالکو څخه موږ خلک راوغواړو چې راسئ موږ ته دفتري کارونه راوکړي، راسئ زموږ وزارتونه راوچلوئ. که څه هم د افغانستان دښمنانو، تاسو به په یاد د فتحې په اولو شپو کې اسلامي امارت ته یو وړاندیز وکړي چې که تاسو د وزارتو د چلولو دپاره ځوانان نه لرئ، خلک نه لرئ، موږ به تحصیل یافته ځوانان درواستوو، موږ به تاسو ته روزل سوي خلک درواستوو. بیا زموږ د اسلامي امارت ویاند، د افغانستان د اسلامي امارت ژبه، د افغانستان د اسلامي امارت هغه رسا غږ، محترم مجاهد صاحب ورته ویله چې الحمدلله د افغانستان خلک دومره ظرفیت لري، دومره ځوانان لري چې خپل هیواد هم وچلوي، خپل حکومت هم وچلوي، که تاسو ضرورت لري تاسو ته هم درلېږلی سو. دا زموږ یو افتخار دی، موږ په دې باندې فخر کوو. جناب علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله هغه د افغانستان د ځوانانو په اړه باندې ډېر انتهایی یو ښه نظر لري او د امید نظر ورته لري. موږ ته یې په توصیو کې څو واره ویلي دي چې دغه ځوانان، د افغانستان ځوانان، دا زموږ رعیت دی، دا د افغانستان د پرمختګ دپاره الله تعالی تاسو ته یو وسیله په لاس ورکړې ده. دغه ښه تربیه کوي، ښه یې وروزئ، پر ملي فکر یې وروزئ، پر اسلامي فکر یې وروزئ، پر داسې فکر باندې وروزئ چې دا هیواد ته متعهد یې. الله تعالی جل جلاله به د دغو ځوانانو په برکت باندې موږ او تاسو د محتاجیو خلاص کړي. الله تعالی جل جلاله به مو د نورو د مجبوریتو څخه خلاص کړي. او تاسو ته زه یې درکوم چې د افغانستان د ځوانانو په اړه باندې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله یو ډېر جامع فرمان د خیره په دا څو ورځو کې به انشاءالله تعالی خپور سي. په دې کې د افغانستان د ځوانانو ټولو برخو ته په اساسي شکل باندې انشاءالله تعالی توجه سوې ده. نه به د ځوانانو شورا وي انشاءالله پاتېږي، نه به ځوانان مشران د دې په ایسته پاتېږي، نه به د ځوانانو اقتصادي پرمختګ ته مشکلات جوړېږي. او په عین حال کې به د افغانستان اسلامي امارت ټول حکومتي مکمل حکومتي چوکاټ به انشاءالله تعالی د ځوانانو لپاره داسې جوړېږي چې ځوانان به خپل ځان پکې وویني. نو ګرانو ځوانانو، تاسو ته الحمدلله الله تعالی یو ډېر مهربانه مشرتابه درکړې دی. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله، رئیس الوزرا صاحب محترم حفظه الله، او د اسلامي امارت قدرمن وزیران صاحبان، دا ټوله د ځوانانو په اړه باندې یقینا ډېر مثبت نظر لري او ډېر هیلې ستاسو ځوانانو ته هیلې بیخي زیاتې دي. نو موږ او تاسو به انشاءالله کوشش کوو چې څونه توان لرو د ټوله توان څخه په استفاده باندې به موږ او تاسو انشاءالله خپل کوشش کوو، خپل د مشرانو ارمان به پوره کوو. ګرانو ځوانانو، دغه پروګرام چې موږ نن یې افتتاح کوو، ما درته ویل چې د دې انګیزه دا وه چې په افغانستان کې موږ دومره کاري فرصتونه نه لرو چې د افغانستان هر ځوان ته په حکومت کې ځای ورکړو، د افغانستان هر ځوان په مؤسسه کې کار وکړي، د افغانستان هر ځوان د خصوصي سکتور په مختلفو اداراتو کې کار وکړي. داسې یو لاره په نظر کې ورته نیولې ده د خیره چې
ګران ځوانان که په دفتر کې نه خو معاش به تر دفتر زیات او خپل کاروبار به لري، خپل کار به کوي، او که د یو چا سره کار کوي داسې مسلک به زده وي چې هغه به د مجبوریت مسلک نه وي، هغه به د افتخار مسلک وي. په افغانستان کې د فریلانسینګ کار چې دی ما مخکې درته ویل چې دا نوی دی، خو دا داسې نوی کار دی چې د افغانستان ځوانان الحمدلله ډېر ژر سره بلد شول. موږ شاوخوا یو کال مخکې په مزار شریف کې د فریلانسینګ اول تجربوي ورکشاپ جوړ کړي. 80 کسه مو د پوهنتونو د مکتبو د 12م صنف هلکان مو ورته دعوت کړه، استادان مو راوغوښتل ورته. یوه میاشت یې الحمدلله چې کله درس ورکوي موږ دا نتیجې ته ورسېدلو چې په افغانستان کې د فریلانسینګ کار نتیجه ورکوي. د فریلانسینګ کار دا په نړیوال د کار په بازار کې پروژې اعلانیږي. موږ ځوانان داسې تربیه کوو چې دغه پروژو ته مناسب پروپوزل ورولېږي، د هغو سره قرارداد وکړي او بیا د ډېر ښو پیسو په مقابل کې د کار وکړي. دا کار بیا په دفتر کې نه وي، دا کار بیا که په کور کې هم یې کولی شي، که رسمي کار لري رسمیت وروسته په فارغه وخت کې هم کولی شي. یعنې هغه وخت چې ځوانان اوس په فیسبوک مصرفوي یا په ټیک ټاک مصرفوي یا په یوټیوب مصرفوي یا په نورو هغه شیانو چې ظاهرا دوی ته ګټه نه کوي، هغه وخت که چیرې دغه انلاین کار ته ځوانان ورکړي هم به ښه اقتصاد ولري او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د دوی خپله دغه علمي ارتقا هم ورسره راځي. دا کار چې مو وکړي وروسته مو بله دوره د کابل په پوهنتون کې پیل کړله، الحمدلله هغه هم ښه نتیجه ورکړه. بیا مو وروسته بله دوره په هرات کې پیل کړله چې لله الحمد په هرات کې دومره ښه نتیجه شکر دی راکړې ده. یو پرون چې ماته هغه استاد چې اوس هم د دې څارنه کوي پرون یې راته ویله چې په هغو کې یو هلک یوه پروژه واخیستله بله ورځ او د میاشتې ثابت یې $10 دته یو آنلاین شکل باندې یو کار کوي، $10 ثابت دته معاش ورکوي. دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده. که یعنې موږ په حکومتي دستګاه کې د وزیرانو یا د معینانو معاش هم تقریبا $10 نه کېږي ثابت، د معینانو معاش خو نه کېږي. اوس $10 چې یو ځوان په آنلاین شکل باندې د ورځې 3 یا 4 ساعته یا 15 ساعته کار کوي، دا بیخي ډېر شی دی د افغانستان په اوسني اقتصاد کې. خو موږ وایو چې زموږ ځوانان باید د میاشتې $10,000 عواید ولري په دغه آنلاین کار کې، او دا کېدلی شي. خو دا کار تخصص ته ضرورت لري، مسلکیتوب ته ضرورت لري. هر ځوان که په آنلاین شکل باندې مثلا د 12م صنف ځوان یې فارغه شوی لا نه یا د پوهنتون په جریان کې محصل یې، دا کولی شي چې دغه مهارتونه چې ترلاسه کړي د میاشتې $500 د عواید درلودلی شي. اما که موږ غواړو چې د هدف مو لوړ کړو، ښه په اساسي شکل یې وکړو، بیا نو موږ مجبور یو د تخصص خواته به ځو. داسې زده کړې به ځوانانو ته موږ ورکوو چې دوی وکولی شي چې هم عواید ډېر راوړي، هم یې کار اسانه شي، او په عین حال کې د کاري فرصتونه هم په دنیا کې چې موږ وکتله چې کم خلکو ته په آنلاین شکل ډېر ضرورت دی، هغه متخصصینو ته ډېر ضرورت دی. نو پر دې اساس مو پرېکړه وکړه چې د فریلانسینګ تخصصي پروګرام د خیره شروع کړو. د فریلانسینګ تخصصي پروګرام دپاره موږ څېړنې وکړې. د څېړنو وروسته مو هغه برخې چې اوس په دنیا کې کارګر ته متخصص ته ډېره اړتیا ده هغه برخې مو په نظر کې ونیولې. دا تاسو چې دلته پر لوحه باندې وینئ په دې کې موږ 3 برخې د تخصص لپاره د فریلانسینګ په نظر کې نیولې دي، چې یوه برخه د ویب ډیولپمنټ برخه ده چې په دې کې 3 مهمه برخې دي. د هره برخه په اختصاصي شکل باندې په ډېر ځانګړي شکل باندې به زموږ قدرمنو استادان تدریسي. او دوهمه برخه چې ده هغه د ای کامرس ورته وایي چې دا انټرنیټي تجارت دی، آنلاین تجارت دی. په دې کې د امازون چې په نړۍ کې اوس د کاروبار لوی مرکز دی آنلاین، دغسې ډیجیټل مارکیټینګ دی او نور مهمې برخې دي. دا ډېر زیات په نړۍ کې اوس د آنلاین کاروبار دپاره ډېر اهمیت لري او ډېر خلک یې خوښوي او ډېر ضرورت ورته شته په دنیا کې. دغسې ماهرینو ته هر څوک اړتیا لري. او درېیمه برخه چې ډېره مهمه ده هغه د ګرافیک ډیزاین برخه ده چې په دې کې هم اوس په نړۍ کې ډېر زیات ډیمانډ یا خواهش د دغه کار دپاره شته په ګرافیک ډیزاینینګ کې شته. نو موږ دغه 3 سره برخې په دغه تخصصي پروګرام کې شامل کړې تر څو د افغانستان ځوانان وکولی شي چې هم ښه عواید راوړي هم په عین حال کې د دې څخه ښه مسلکي کسان جوړ شي، د دې څخه ښه متخصصین جوړ شي. دغه 3 سره برخې چې دی په تخصصي شکل زده کوي
دا مو د یو بل پروګرام چې د فریلانسینګ دغه 3 سره میاشتې به دغه چې د کومې مسلکي زده کړې کوي په عملي ډګر کې به هر ورځ د 2 څخه 3 ساعتو پورې د استاد سره یو ځای دی په نړیواله کچه باندې د نورو غټو فریلانسرانو سره د نړۍ د مشهور کمپنیو سره به په دې باره کې دی په ارتباط کې دی به خپل جوړ شوي مهارت کم اشیان چې جوړ کړي دي مهارتونه ترلاسه کړي دي هغه به شریکوي تر څو چې عملاً په 3 میاشتو کې دی ډېر ځای ته ورسېږي چې خپل یو مسلکي شی پر چا څنګه خرڅ کړي د یو چا سره څنګه مسلکي قرارداد وکړي او هغه غوښتنې چې په نړیواله کچه باندې د مسلکي فریلانسرانو دپاره لازمي دي هغه څنګه پوره کړي او د انلاین بازار یا د انلاین کار هغه د وړاندې کوونکو غوښتنې څنګه په نظر کې ونیسي. نو ګرانو ځوانانو او قدرمنو مشرانو دغه پروګرام ته زموږ هیلې ډېرې زیاتې دي. الله تعالی جل جلاله موږ ته توفیق راکړي.